ما دا پوښتنه کوله چې موږ سره کیمپ کې یو هندو دی، هغه موږ روټۍ ته هم راغواړو. روټۍ خوړل اوسه څنګه جایز دي یا نه دي جایز؟ موږ ورته مطلب هغه هم کوو، خپل تبلیغ هم ورته کوو. بس صرف دا پوښتنه مې الله تاسو له ډېرو خیر وکړو. مننه قدرمن سي. نو بالکل ښه احسان ورسره وکړي، ښه اخلاق ورسره وکړي، خوراک ترې راوبولئ، ښه غږ ورباندې کوئ له هر چا سره، له هر کافر سره. نو په دنیوي امورو کې له هر یو سره احسان کولی سي، کوم مشکل نشته. یوازې حربي کافر داسې هغه نه په شریعت کې منع راغلی ده. و یو قلبي محبت یا محبت به ورسره نه کوئ. الولا والبراء دا به ساتیه، ځکه دا د ایمان په شرطونو کې شرط ده. محبت به ورسره نه کوئ کوم چې ایماني او عقیدوي محبت ده. نور په دنیوي امورو کې احسان ورسره کولی سي، کوم حرج او مشکل نشته. ښه اخلاق ورسره کوئ. دغه هلته یو بل مشکل ما ته بیخته خو لکه هلکان وایي چې دلته یو دانه شیعه دی، خو اوسه پورې جهرن ترې ما نه دي اورېدلي. نو کوم زه بیا ډېر سخت په دې دغه کې یم که نه، که ما نه چېرته دا سړی قتل شي زه خو دغه نه لرم. جایز نه ده، درته ناروا ده. چاته به ضرر نه رسوي او چاته چې امر تاسو ته نه راوخه، دا جایز عمل نه ده. دا فکر کول لا ګناه لري. هدایت ځان سره ورته جوړ کړی، دعوت ورته وکړي، نصیحت ورته وکړي، ښه ملګرتیا د الله دین او قرآن ترې راوبولئ. اما د یو چا د مرګ اراده کول دا لا ناروا ده. د یو چا د اسلام د دې سخت ممانعت کوي، دا جایز نه. موږ له دوی سره علمي اختلاف د خیر اراده ورته کوو، اما دا اراده لا جایز نه ده چې یو څوک یو چاته د قتل اراده وکړي. صحیح ده؟ اراده لا جایز نه ده، نو هغه عمل خو بیا بیخي جایز نه ده. دا اوس په افغانستان او پاکستان کې هندوان ژوند کوي، سیکان، مرګ ناروا ده، ناروا ده او حرام ده. چې هغه په صراحت سره مشرکین دي او په ښکاره مشرکین دي. خیر ورته وکړي د خلکو تعالی مملسه. دا بل ملګری څوک د مهرباني وکړي؟ بلال افریدی، مهرباني مایک په خلاص کړي. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کاری صاحب زه یوه پوښتنه کول غواړم. زه دلته دوبۍ کې ژوند کوم. زه یو تن سره کار کوم، ډیلی مسلسل د هغه سره زه کار کوم. هغه زه چې کله هم ورشم هغه له مخې له شراب پراته وي، هغه له بس یو ګنده انسان ده. او دا مسلمان کله نه کله چې ما سره بیس شي نو هغه ماله قرآن مجید حواله م راکوي. خو د سره چې کوم کار زه کوم هغه مطلب د زنانه ما په خولې راځي هم نه، ډېر غلط لکه چلول کوي زنانه. د سره چې کومه دنه زه کمې پیسې اخلم دا ماله څه طریقې سره لکه داسې ځای کار مه کوه، بل ځای کار پیدا کړه، بل چیرې کار وکړه. لکه د سره ما ډیلی داسې کار نه، دله زه سامان ورکوم، دنه زه پیسې اخلم. لکه نه مې سره ناسته پاسته شته، خو ټیلیفون وکړي چې ماله دا شی راوړه، زه هغه شی بیا دله وروړم هلته کې او دنه زه پیسې والم. شراب وروړې بیا پیسې درکړي نه؟ نه شراب نه. لکه زه فرنیچرو کار کوم، واشینګ مشین وروړل شوه، بیډ، سلاجه، هغه د کمرې په رینټ ورکوي. خپل کار دې ورسره کولی شي، کوم مشکل دې نشته. خپل کار دې کولی شي، کوم مشکل دې نشته ورسره. نور بحث او بې ځایه خبرې هغه شیان ورسره مه کوئ. اما که داسې تاسو په هغه ځای کې کار کوئ او د دوی مرسته وکړو کوئ، بیا دا کار هم درته جایز نه ده. ځان ځینې وساتئ. نه لکه هغه سره نور ناسته پاسته نشته. خالي دا خبره ده چې زه لکه ماله ټیلیفون وکړي چې ماله دا شی راوړه، زه وروړم، پیسې ترې واخلم. قدرمن پوه شو بلال صاحب. یو ځل چې